سي سؤال أستاذ ما تيجي يا رسول الله أيأتي الخير بالشر خير ترت الشر ولي خير سره خير رازي خير كي شر سنگ رازي وزګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وکي حضرت حاصل بیان او ما تاسو ته خبر زموږ د پاره څه ده اهم ده ډیره د زړه په غوګونی ووري دا سوال ناشنا دی کنه دی جواب دا غینه ناشنا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی دا خبر استا سید چې خیر شر دروړي بیا سوال پاتې شو چې خیر شر نه راوړي نو بیا پیغمبر ولې یریږي په صحابه کرام باندې چې دنیا به پراخه شي او رزق به پراخه شي او موږ خو ته داسې خوشحاله پراته یو چې یو سوال کوو یا الله بنګلې کورونه او راووروی په ما باندې جنت به نه غواړي ځان له د جهنم نه د بچ کېدو دعا به نه کوي د بچو دپاره به دعا نه کوي چې الله نیک عملی که ځان دپاره به نه کوي چې الله آخره خاتمه مې په ایمان که یا الله د توبې توفیق راکړه خو اولنی او اخرنی سوال څه دی یا الله سم ډېر مال راکړه چې په بوجو باندې دومره هم نه غواړي چې ګزاره پرې روانې څومره په بوجو په بینکونو کې پروت دي دا مزه کوي ښه نو خیر خو شر نه راوړي بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې دا ځمکه شنه شي اوس ګورئ ته استاذ داسې ځمکه چې شنه شي قسمه قسم میوې بوټي او دا د پسرلي دا موسم راشي ښایسته هر څه ډېر شي نو یو نیم ګډ یا څاروی ورننوځي په دې باغ باندې او هر طرف ته هر څه د څه ښکاري شنه دی به بریک ووایي بریک خو نه وایي هر څه شنه دي او موسم مزیدار دی اوبه هم دي او قسمه قسم ګلونه هم دي او میوې وی دی شروع کی خوري دلته هم شخون وي او دلته هم شخون وي او دلته هم شخون وي اتشي کته راوبهیږي کېږي داسې که نه کېږي اتشي څه شي راډک شي لږ ساعت بعد دا دومره خوراک وکړو چې لږ ساعت بعد دې ته تکلیف جوړ شي او دا تکلیف دلاسه مړه شي اګډه مړه شي بیزه مړه شي څاروی مړه شي خیر شر راوړي که نه راوړي چې کله خیر په صحیح طریقې استعمال نه شي نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ملګرو ته وی دا مال نه دی د دنیا دا خوږ دی او شین دی یعنی رنگ هم مزیدار دی او خون هم مزیدار دی خو مسلمان فنعم صاحب المسلم خو خمال د ښه مسلمان سره دی څنګه اوس ګوره ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل چې د چا په مال کې د مسکین هم حق دی د یتیم په کې هم دی د مسافر په کې هم دی د مجاهد په کې هم دی د الله په لاره کې لګوي په فقیرانو په ملنګانو په غریبانانو په دین لارې چې څومره دي په هغې کې لګوي دا مال دا سړی دې مال باندې نه خرابېږي او پیغمبر وی چې چا پکې دا حق ادا نه کو کالذي یأکل ولا یشبع د هغه مثال د دغه ګډ او څاروي دی چې دې باغ ته ورننوتی دی خوري او ځان یې پسې کو اخره کې ځان یې به مړ کو دا پیسې به دې مړ کړي لکه ګزاره کوئ دا به دې څه کړي مړ کړي نو ګزاره څه ده الله په لار کې لګوه او الله وپېژنه نو بیا به ګزاره کړي یو خو به دې هرس ډېر نه او چې مال دې په لاس راځي نو ته به پکې د الله د دین دپاره هم یو برخه وباسي نو خرابوي به دې نه ځکه چې کوم مال نه چې د الله د دین دپاره برخه وځي دا مال برکتي او برکتي مال تا نشي خرابولی پوه شو که نه نو داسې لنډ مثال یې واله چې یو سړی وایي چې تو ته وایي چې یاره زه تا باندې د دې ډېر خوراک نه یېرېږم او هغه تا ته وایي چې ولې ډېر خوراک کې څه شري خوراک خو نعمت نو نعمت دی خو چې ته پې دا معده راډکه کړې او دا ډرکي ځای ته پرې نه دی د ساه د اخیستو ځای پرې نه دی خو دقه معده دې تباه و برباد شو که نعمت دی خو د نعمت ترې استعمالولو هم یو طریقه ده که دا خو لږ
وردنه کوئ او بیا پسې چې دی فروټ و او بیا پسې چای و او بیا پسې پیپسي و او بیا پسې مټایي و بیا پسې اوبه او بیا فروټ دي. ښه اوس یې په ډاکټرانو ګرځوه، بلډ پریشر یې های شوی دی، شوګر یې ډېر شوی دی، معده کار نه کوي، معده مې سوځي، ساه یې بند شوی دی. نو ده خوړلی به هغه رزق دی، ده وی په رزق کې شر وي. رزق کې شر نه وي، خو رزق دې دومره ورمنډو چې ځان دې تباه وکړو. په پیسو کې الله تعالی رزق درکوي، صحیح ده، خو ډېر هیرسې مه کوه. او بل د الله د دین دپاره پکې یو برخه وباسه، لګوئ. نو چې لګوې نو برکت به پکې او چې برکت پکې نو بیا تا نه خراب کوي. او چې صرف یې بالښتونو او بینکونو ته اچې نو نه به یې په ځان ولګې نه به یې په بل ولګې، او خیرنی انجام به دې هم دغه چې دغه مال به دې خراب کړي. هسې پوه شوئ څومره اوچت استاذ و پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی دې صحابي چې کوم سوال کړی دغه زموږ ذهن کې وه چې ولې په خیر کې شر راځي، خو په داسې ناشنا طریقې سره یې پوه کړو چې خبره بالکل واضح شوه چې او خیر کې خو شر نشتی، خو چې کله ته دا رزق او دا مال په غلطې طریقې استعمال کې او ډېر هیرسې وکړي نو دا هم تاسې کې د تا خرابوي.